سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ملګرو، د بنګلادیش پریمیر لیګ لپاره د لوبغاړو اخیستلو پروسه نن ترسره او بشپړه شوه. د دغه لیګ ډرافټ کې نن هیڅ یو افغان لوبغاړی وانه اخیستل شو، خو د افغانستان څخه به شپږ لوبغاړي د بنګلادیش په پریمیر لیګ سیالیو کې ولوبېږي. دا چې کوم لوبغاړو په ډرافټ کې نوملیکنه کړې وه، کوم لوبغاړي د ډرافټ نه وړاندې نیغ په نیغه د لوبډلو لخوا واخیستل شو او کوم لوبغاړي د تیر کال څخه خپل لوبډلو له ځان سره وساتل، په دې اړه په دې ویډیو کې معلومات درکو. عظمت الله عمرزی او ابراهیم زدران خپل لوبډلو د تیر کال سیالیو څخه پرې نه ښودل او سږ کال به هم د خپل لوبډلو سره په دغه لوبډلو کې او په دغه لیګ کې ولوبېږي. نور احمد لکنوال او راشد خان دغه لیګ ته راستانه شوي دي، دواړه به په یوه لوبډله کې ولوبېږي. نجیب زدران هم نن او یا د ډرافټ څخه وړاندې د لوبډلې لخوا په نیغ په نیغه واخیستل شو. د محمد نبی ساحل په اړه هم ویل کېږي چې د کومیلا ویکټورینز لوبډلې لخوا اخیستل شوی دی، خو په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي معلومات نشته. د بنګلادیش پریمیر لیګ ته 23 افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو د دغه ډلې څخه په ډرافټ کې هیڅ یو افغان لوبغاړی د کومې لوبډلې لخوا وانه اخیستل شو چې نن دغه پروسه په رسمي توګه پای ته ورسېده.